اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې فقهاو لیکلي دي چې په پټای باندې مسه جایز ده، نو حدیث کې جواب راکا دا په کوم حدیث ثابت تا؟ نو جواب دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره په غزوه احد کې جنډا وا په خلاص باندې لاس مبارکه د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مات شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل اجعلوها فی یساره، دا جنډا ورته په دې چپ لاس کې ورکای، فإنه صاحب اللواء فی الدنیا والآخرة، دې صاحب د جنډې دې په دنیا او په آخرت کې. کمزې چې مات شوی پاغي ورته پټي ولګوله. حضرت علی سے فرمای فقلت یا رسول الله ما اصنع بالجبائر، ما وی قربان ز په دې پټي سو کم. حضور راته فرمایل امسح علیها، په دې مساو کا. نو د دې حدیث نه د پټي مس ثابت ده. دا مسله او دلیل بدایع الصنایع لیکل ده، هغه کې ده علامہ کاسانی سے اول جلد صفحہ 11.